अस्सलामुअलैकुम मलګرو په دې ویډیو کې خبره کوو د پاکستاني لوبغاړو داسې ورلد ریکارډونه چې هیڅوک یې هم نشي ماتولی او دا ریکارډونه ماتول ډیر زیات مشکل دي. نو پاکستاني لوبغاړو دا کوم ورلد ریکارډونه جوړ کړل ټول معلومات تر لافه دی ویډیو کې در کوم. نو دا ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. نمبر 1 شعیب اختر د دنیا ټول نه تیز ترین او خطرناک فاست بولر چې کله هم د تیز ترین او خطرناک فاست بالرانو خبره کیږي د شعیب اختر نوم په اولنی نمبر باندې وي. شعیب اختر په کال 2003 کې د انګلند خلاف په ون ډے میچ کې په 161.3 فی غنټه کیلومتر رفتار سره بولینګ کړو چې دا ورلد ریکارډ دی چې شعیب اختر د تیز بولینګ دا ریکارډ تر اوسه پورې یو بالر هم مات نکو. نمبر 2 محمد یوسف په یو کال کې ټول نه زیات سنچریانی یعنی سلیزي وهل. د پاکستان کرکټ ټیم په خوانی بیټسمن محمد یوسف په کال 2006 کې په یو کال کې 14 سنچریانی یعنی سلیزي وهلې دي چې دا یو ورلد ریکارډ دی چې دا ریکارډ اوس هم د محمد یوسف سره ورسره دی. نمبر 3 شاهد افریدي د کرکټ په دنیا کې ټول نه غټه شپږیزه یعنی چکا وهل. افریدي د انګلند خلاف په یو میچ کې په 158 میټر کې چکا وهلې ده چې دا یو پاورفل ریکارډ دی چې اوسه پوری د دنیا یو بیټسمن هم د شاهد افریدي د غاټي شپږیزي چکی دا ریکارډ نه مات کړي. نمبر 4 په ټیسټ کرکټ کې په ډیر کم عمر کې هټ ټریک کول. نسیم شاه په کال 2022 کې د بنگلاديش خلاف په ټیسټ کرکټ کې هټ ټریک کړی دی. نسیم شاه په ټول دنیا کې یو داسې کم عمر بالر دی چې په ټیسټ کرکټ کې هټ ټریک کړی دی. دا هم یو ورلد ریکارډ دی چې دا ریکارډ نسیم شاه جوړ کړل او د اوسه پوری یو بالر هم دا ریکارډ نه مات کړي. نمبر 5 شاهد افریدي د کرکټ په تاریخ کې ټول نه تیز سپینر. شاهد افریدي د نیوزیلند خلاف په ون ډے میچ کې په 134 کیلومتر فی غنټه رفتار سره بولینګ کړی دی چې دا یو ورلد ریکارډ دی. نن سبا خو ځنی فاست بولران هم په 134 سپیډ کې بولینګ نشي کولای، خو شاهد افریدي د کرکټ په دنیا کې یو داسې واحد سپینر دی چې په 134 سپیډ کې بولینګ کړی دی. نو دا هم شاهد افریدي یو ورلد ریکارډ جوړ کړل چې د دنیا یو سپینر بالر هم دا ورلد ریکارډ نه دی مات کړی. نمبر 5 شاهین شاه افریدي. ملګرو دا تاسو ټول ته پته لري شاهین افریدي د پاکستانی بالینګ اٹیک یو سوپر سٹار او اٹیکنګ فاست بولر دی. شاهین افریدي د ټول دنیا یو داسې کم عمر بالر دی. شاهین افریدي په کال 2019 کې د بنگلاديش خلاف په ون ډے میچ کې 15 وکټ اغستې دي چې دا یو ورلد ریکارډ دی چې دا ریکارډ تر اوسه پورې یو بالر هم نه مات کړي. نمبر 1 محمد حسنین. محمد حسنین د ټول دنیا یو داسې کم عمر بالر دی چې په ټي 20 کرکټ کې په کال 2019 کې د سریلانکا خلاف هټ ټریک کړی دی چې په دا وخت کې محمد حسنین عمر صرف 19 کال وو چې دا هم محمد حسنین په ټي 20 کرکټ کې یو ورلد ریکارډ جوړ کړی دی چې دا ریکارډ تر اوسه پورې یو بالر هم نه مات کړي. نمبر 8 محمد عامر. محمد عامر په کال 2009 کې د استرالیا خلاف یو داسې ورلد ریکارډ جوړ کړی دی چې هیڅوک یې هم نشي ماتولی. محمد عامر په کال 2009 کې بغیر رنز ورکولو سره د استرالیا 15 بهترین بیټسمنان وکړو. نو دا کرکټ یو ناشنا واقعه و چې محمد عامر بغیر رنز ورکولو 15 بیټسمنان آوټ کړي دي. دا هم محمد عامر یو ورلد ریکارډ جوړ کړل چې دا ریکارډ تر اوسه پورې یو بالر هم نه مات کړي. نمبر 9 شاهد افریدي. ملګرو د شاهد افریدي په نوم باندې دا ډیر غټ ورلد ریکارډونه دي، خو شاهد افریدي د ون ډے کرکټ یو داسې واحد بیټسمن دی چې شاهد افریدي په ون ډے کرکټ کې ټول نه زیاتې چکې وهلې دي. شاهد افریدي په ون ډے کیریئر کې 352 چکې وهلې دي چې دا یو ورلد ریکارډ دی چې دا ریکارډ تر اوسه پورې یو بیټسمن هم نه مات کړي. نو ملګرو دا د پاکستاني لوبغاړو ورلد ریکارډونه تاسو پرې کې فیورټ لوبغاړی کم یو دی په کمنټ سیکشن کې نوم ضروري ولیکئ. نو دا زمنګ نن ویډیو د داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زمنګ یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ. ملاویږو په بل ویډیو کې. د الله فامان.